د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. غضنفر ګروپ د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر د تېرې ورځې برید هم غندلی دی او د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. د دې بنسټ د مسؤلینو په وینا دغه ډول بریدونه د افغان وګړو د ژوندانه د مختل کولو لپاره ترسره کیږي او هم په هیواد کې اقتصادي پروسه له ننګونو سره مخامخ کوي. د بنسټ د خواخوږۍ ترڅنګ د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی دی او ټپیانو ته یې د ژر روغتیا هیله کړې. دا په داسې حال کې ده چې د خورشید نړیوال راډیو ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر د برید په پایله کې د یو خبریال په ګډون 2 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې ټلویزیون 6 تنه نور کارکوونکي ټپیان شول. د کرونا ویروس افغانستان له انساني غمیزې سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د ژغورنې نړیوالې کمیټې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې د کووډ-19 ډېر شمېر ناروغان د ازمایښت د محدودیت له امله نه پیژندل کیږي. د دې بنسټ مسؤلین وایي په دې هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر په 13 میاشت کې 686 سلنه ډېر شوی دی. له دې سره چې له 80 تر 90 سلنه پورې په دې ویروس د اخته کسانو ازمایښت نه کیږي. د بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې څو د کرونا ویروس د ازمایښت ظرفیت د لوړوي لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. ویل کېږي د کرونا ویروس له امله شته اقتصادي وضعیت نږدې 11 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له کمښت او لوږې سره مخامخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کووډ-19 ناروغۍ د ناروغانو شمېر نږدې 14,000 تنو ته رسېدلی دی چې له دې ډلې ځینې 246 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د کووډ-19 ناروغۍ شل بستریز روغتون د روغتیایي لوازمو او تجهیزاتو سره د بادغیس ولایت د دارالمعلمین په ودانۍ کې د دې ولایت د والي لخوا پرانستل شو. د بادغیس ولایت د رسنیو دفتر وایي دغه روغتون چې نن د دې ولایت د چارواکو په شتون کې له غرمې مخکې پرانستل شو په 3 پورونو کې له 100 بسترونو سره د کووډ-19 ناروغانو د درملنې لپاره د نویو طبي تجهیزاتو په درلودو سره په فعالیت پیل وکړ. ښاغلی ملکزی له کرونا ویروس سره مبارزه د افغانانو مسؤلیت بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د کرونا ویروس خپرېدل د هرې ورځې په تېرېدو سره د پراختیا په حال کې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی وایي خوښ دی چې بالاخره د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره هڅې کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماښام په یو خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل چې د سولې خبرو اترو په اړه پرمختګونه رامنځته شوي دي خو مهمه خبره د دې خبرو اترو د پیل د مناسب ځای او نیټې بحث دی. د نوموړي په وینا افغان حکومت او طالبان باید د دې مسایلو په اړه هوکړه ولري چې د بندیانو تبادله هم تر بحث لاندې ده. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د اختر په ورځو کې د اوربند پر مهال د تاوتریخوالي کچه په نسبي ډول کمه شوې. د القاعدې شبکه د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعال رول لري. ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې د طالبانو او القاعدې شبکې ترمنځ د اړیکو پرده پورته کړې. وایي دغه ډله چې په هیواد کې نږدې له 400 څخه تر 500 پورې جنګیالي لري تر ډیره په بدخشان، غزني، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل ولایتونو کې فعالیت لري. په دې راپور کې راغلي دي چې طالبانو او القاعدې شبکې د 2019 او 2020 کلونو په لړ کې لیدنې درلودې او د عملیاتو د طرح کولو، پوځي زده کړو او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د القاعدې شبکې لپاره د امن پټنځایونو په اړه خبرې اترې شوې. او وروستی خبر همدا چې د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین چاودنې په پایله کې 7 تنو کروندګرو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دې ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیري وایي دغه پیښه چې تېر ماښام د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې رامنځته شوې ده 6 تنه نور پکې په دې پیښه کې ټپیان شوي هم دي. ویل کېږي د دې پیښې وژل شوي کسان د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ د ارغان کلي اوسیدونکي دي چې د کرنیزو چارو لپاره د خان آباد ولسوالۍ ته تللي وو. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مننه. خوشحاله ورځ.